د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واورېدل چې صبر او زغم د مؤمن او د مسلمان د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت دی. نن ورځ موږ او تاسې وینو چې زموږ په کورنیو کې د نیکمرغیو یوه لویه برخه له منځه تللې ده، او د دې لوی لامل دا دی چې موږ په خپلو منځونو کې صبر او زغم نه لرو. خاوند د خپلې میرمنې په وړاندې صبر او زغم نه کوي، همدارنګه میرمن د خپل خاوند په وړاندې صبر او زغم نه کوي، نو په کورنیو کې د نیکمرغیو لویه برخه له منځه ځي. خو زه میرمنو او د هغو خاوندانو ته یو ځانګړی نصیحت کوم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، لا یفرک مؤمن مؤمنه ان کره منها خلقا رضی منها آخر. هیڅ مؤمن او مسلمان نارینه دی له خپلې مؤمنې او مسلمانې میرمنې څخه لاس نه اخلي، د هغې نه دې نه جدا کیږي. که د هغې یوه اخلاقي ځانګړنه یې خوښه نه شي، بل اخلاقي ځانګړنه یې ضرور خوښیږي. په رښتیا هم درنو اوریدونکو چې دا یو ښکلی مفهوم دی. دا ځکه چې د ښځې ټول اخلاقي صفتونه خو بد نه دي، ځینې یې ښه او ځینې بد دي. پام وکړئ، هسې نه چې د ځینو ناسمو کړنو په وجه له خپلې میرمنې څخه مخ واړوئ. که یو بد عادت لري، خو د خپل بد عادت تر څنګ به 3-4 ښایسته عادتونه هم لري. د یوې بدې کړنې په وړاندې صبر وکړه، زغم وکړه، هغو نیکو صفتونو ته متوجه شه، تر څو ستا ژوند ستا په کورنۍ کې په نیکمرغي سره تیر شي. په اوس وخت کې همدغه مسئله په ټولنه کې خپره شوې ده. یو شمېر خاوندان وایي غواړم چې خپله ښځه پرېږدم او بل واده وکړم، یا وایي چې نشم کولی له خپلې میرمنې سره ژوند وکړم. که ترې پوښتنه وکړې چې ولې، بس هغه به درته په ځواب کې وایي چې تېروتنه یې کړې، یا به په ځواب کې درته وایي هیڅ هم نه، خو زه نه غواړم چې د هغې سره ژوند تیر کړم، غواړم چې یوې بلې ښځې سره واده وکړم. د دغې ښځې ځینې کړنې ما ځوروي. هغه ډله ځوانان چې واده یې نه وي کړی، دغه مسئله هغوی نشي احساسولی، په دې باندې نه پوهیږي. خو دغه مسئله واقعا شته، او زه دغه ډول خاوندانو ته او د دوی په شان نورو ته د قرآن کریم په دغه آیت استدلال کوم. الله په سورة نساء کې 19 آیت کې فرمایي، فعسى ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا. کیدای شي چې تاسو به یو شی نه خوښوئ، خو الله رب العزت به په هغه کې ډېرې ښېګڼې ایښې وي. نو زه خاوندانو ته وایم، د خپلو ورونو ته وایم، پر خپلو ښځو باندې صبر وکړئ. په هغو کې چې ستاسو کوم شی خوښیږي هماغو ته پام وکړئ،
او هماغه په پام کې ونیسئ او وده ورکړئ او پر هغه څه چې ستاسو نه خوښیږي نو له خپلو میرمنو سره مرسته وکړئ چې هغه خصوصیات هیر کړي او په دې باندې پوه شئ چې موږ ټول د الله رب العزت مخلوق یو نه ملائکې او په دې باندې هم پوه شئ چې دا د انسان په ښېګڼه ده چې عیب او زیانونه یې وویل شي هغې ته ووایه چې دا عیب لري دا مشکل لري هغه به خپل عیب او خپل مشکل ته متوجه شي ستاسو ژوند به په نیکمرغیو کې تیر شي او که خدای مکړه د صبر او د زغم نه د کار وانخیسته نو ستاسو په ټول کور کې حتی د ستاسو بدمرغي به ستاسو اولادونو ته رسیږي همدارنګه ډیری وګړي د کړاوونو او غمونو په وړاندې صبور او زغم کوونکي دي خو کله چې الله رب العزت د دنیا او خپلو نعمتونو دروازې د هغوی پر مخ خلاصوي بیا صبر نه کوي یعنی په بلا او په مصیبت کې صبر کوي خو په نعمت کې صبر نه کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوږو یارانو څخه یو تن وایي له پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یو ځای له ستونزو او کړاوونو سره لاس او ګریوان شو او صبر مو وکړ خو وروسته بیا څو کاله شو خو صبر مو ونه کړ سبحان الله داسې خلک هم شته چې په خپل انساني ژوند کې صبور او خاکساره دي خو کله چې الله رب العزت د دوی پر مخ باندې د دنیا او خپلو نعمتونو دروازې پرانیزي نو هلته بیا صبر او زغم نشته مثلا مخکې تا سره یو ساده ټیلیفون و په هغه ساده ټیلیفون باندې تا صبر کړی و خپلو دوستانو سره او خپلې کورنۍ سره په هغه ساده ټیلیفون باندې غږېدلې او رابطه دې ټینګوله خو کله چې الله رب العزت تا ته ښایسته ټیلیفون درکه نو د دې ښایسته ټیلیفون سره تا سم د الله رب العزت نافرماني شروع کړه په هغه کې د ناروا فلمونه واچول په هغه کې د فحشا او په هغه کې د منکرات ولیدل نو صبر د کم ځای شه الله ته به څه ځواب وایي یا مخکې تا سره صرف یو بایسکیل و چې په هغه بایسکیل باندې به تا د خپلې ورځنۍ چارې سرته رسولې یو ځای ته او بل ځای ته تلې خو چې کله الله رب العزت تا ته موټر درکه الله په خپل نعمت باندې ونازولې نو تا د خپل رب نافرماني شروع کړه نو ای ځوانانو تاسې وایي آیا همداسې نه ده کله چې د ژوند له سختیو سره لاس او ګریوان وي صبر دې کوه ګناوې دې نه کولې د الله سرغړونه دې نه کوله آیا اوس نشي کولی چې صبر وکړې او د الله رب العزت له اوامرو څخه سرغړونه ونه کړې د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام ازمیښت هغه مهال چې وزیر شو تر ټولو مراحلو سخت او ستونزمن و یعنی د هغه وخت په نسبت ازمیښت سخت و چې په زندان کې ژوند کوه خپل حواس را جمع کړئ فتنه او ازمیښت سوکالي او رفاحت پټ او نامحسوس شیان دي تاسو دا احساس نه کوئ چې دغه ازمیښت صبر ته اړتیا لري خو فتنه او ازمیښت کړاو او مصیبت په بشپړ ډول سره روښانه او څرګند الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي لکه څنګه چې په بلا او مصیبت کې موږ ته الله یاد وي الله طرف ته رجوع کوو او الله ته وایو چې یا الله دا مصیبت او غم زمانه لرې کړه چې په نعمت کې الله موږ ته دا توفیق راکړي چې صبر وکړو ځان د ګناهونو نه ځان د منکراتو نه ځان د فجایعو نه وژغورو نو د صبر لومړنی ډول پای ته ورسېده چې هغه صبر په مصیبتونو باندې و دوهم ډول صبر د ګناهونو پر نه ارتکاب باندې صبر یعنی صبر به کوې ګناه به نه کوې د صبر په دې ډول کې په ځانګړې توګه ځوانانو ته خبرې کوئ نو هیلهمن یم چې زما خبرې به د زړه په غوږونو واورئ او په خپل ژوند کې درنو ځوانانو دا عملي کړئ زه د ګناهونو په وړاندې د صبر لپاره د یوې بیلګې یادونه کوم تر ټولو ګواښمنه ستونزه چې ځوانان پرې اخته دي هغه د دوو جنسونو ترمنځ اړیکې دي یعنی د ښځو او د نارینهو ترمنځ اړیکې دي بلکه تر اړیکو هم یو ګام وړاندې دقیقا درنو اوریدونکو همدغه مسئله د عزیز له ښځې سره حضرت یوسف علیه السلام ته ورپېښه شوه حضرت یوسف علیه السلام ځوان روغ او د ښکلي مخ خاوند بلکې د ښکلا نیمه برخه هغه ته ورکړې شوې وه هغه یوسف په هغه وخت کې یو مریی او غلام
او د غلام جرأت په دغسې کارونو کې د یو خپلواک انسان څخه ډیر دی. دا ځکه چې د یو خپلواک شخص په توګه نه محاسبه کیږي، ځکه هغه مسافر او ناپیژانده و او چا هم نه پیژنده او دغه شان کارونه یې د ده لپاره آسانه کول. نو یوسف علیه السلام ځواکمنم دی، ځوانم دی، ډیر ښایستم دی، غلام او مسافرم دی. د مسئلې بل اړخ ته ځیر شئ. د عزیز ښځه ډیره ښکلې، بانفوذه او د یوسف مالکه او مشره وه. هغې یوسف غوښت او د هغه په څار پسې وه. هغې دروازې پورې کړې او دروازې یې بندې کړې تر څو هغه دواړه څوک ونه ویني. او هغه وه چې حضرت یوسف علیه السلام یې فحشا ته راوبله. هوکې نه یوازې دا بلکې یوسف علیه السلام ته یې وویلې که ته زما غوښتنه ونه منې زه به تا په زندان کې واچوم. درنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه ځوانانو، آیا تاسو هم کله له دغه شان وضعیت سره مخ شوي یاست؟ آیا د دې لوړ او ستونزمن ازمیښت کوم بل ازمیښت شته؟ داستان دلته پای نه مومي. د ښار ټولې ښځې یوسف غواړي او حضرت یوسف علیه السلام ته د فحشا بلنه ورکوي. خو د دوی په وړاندې تاسو د حضرت یوسف علیه السلام ځواب ته پام وکړئ چې حضرت یوسف علیه السلام څنګه ځواب ورکوي او د ګناه په وړاندې څنګه صبر کوي. یوسف علیه السلام وایي معاذ الله انه ربی احسن مثوای. زه په الله پناه غواړم د دې کار نه. زما رب خو ما ته منزلت را کړی، زما رب خو ما ته عزت را کړی. نو کله چې زما رب ما ته منزلت را کړی، زما رب ما ته عزت را کړی، زه څنګه دا فاسد کار وکړم؟ درنو ځوانانو، زما ګرانو ورونو، آیا تاسو هم کولی شئ چې د حضرت یوسف علیه السلام په شان ځواب ورکړئ او دا ووایئ چې معاذ الله انه ربی احسن مثوای. زه د دې کار نه په خپل رب باندې پناه غواړم. زما رب خو ما ته عزت را کړی، زما رب خو ما ته منزلت را کړی، نو د خپل عزت او د خپل منزلت په یو فاسد کار سره ولې خراب کړم؟ ای ځوانه، له همدا اوس نه یې پیل کړه او ووایه یا الله ستا نه پناه غواړم چې د بدو کارونو نه مې ته وساتې. له همدا اوس نه یې پیل کړئ. نه ټلیفوني خبرې، نه لیدنه، نه مسکا او نه داسې نور څیزونه. قسم په الله چې د حضرت یوسف علیه السلام کیسې د هیڅ ځوان لپاره هیڅ ډول عذر او بهانه نه ده پرېښې. کله چې تاسو ځوانانو ته زه دا نصیحت کوم، تاسو ځوانان به په خپلو زړونو کې بهانې کوئ. تاسو به راته دا وایئ چې موږ په پوهنتون کې یاستو، هلته ښځې او نر سره ګډ دي، نو موږ به خامخا خپل منځ کې رابطه ساتو. زه تا ته په ځواب کې وایم تاسو د مصر د عزیز ماڼۍ نه ده لیدلې چې د هغې ښځې حضرت یوسف علیه السلام ته د فحشا بلنه ورکوله. د یوسف ځواب څه و؟ معاذ الله انه ربی احسن مثوای. او که ته دا راته وایې چې نن ورځ په هر کور کې او په هر دفتر کې د فساد او د فحشا منبع ایښې، یعنې تلویزیون، د هغه نه د فحشا او د منکراتو چینلونه خپرېږي، زه هغه ګورم او په هغه وخت کې خو دا شی نه و. خو زه درته وایم تا هغه ښکلې او خوش اندامه ښځه نه ده لیدلې چې ټولې دروازې یې حضرت یوسف علیه السلام پورې تړلې وي او هر څه یې چمتو کړي وه، او یو ښکلی ځوان چې په سیمه کې چا هم نه پیژنده هغې د فحشا لپاره راوباله او د سرغړونې په صورت کې په زندان هم وګواښه. خو حضرت یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ معاذ الله انه ربی احسن مثوای. فکر کوم درنو اوریدونکو چې اوس به تاسو په دې باندې پوه شوي وئ چې ستاسو دلایل د هغو شرایطو په وړاندې ډیر ضعیف دي چې حضرت یوسف علیه السلام پکې موقعیت درلوده. نو راځئ چې د ګناهونو په وړاندې صبر وکړو لکه د حضرت یوسف علیه السلام په شان چې الله عزت د دنیا او د آخرت زموږ په برخه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه تلایقی د سناربان غواړو نصرتنا هر چاره کې
تا په سجدو یو ته لایق د ثنا ربا غواړو نصرتونه هر چاره کې لته ربا تا په سجدو یو خړې وبسخي درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. اوس دغه آیت ته پام وکړئ چې الله رب العزت په صورت یوسف کې 22 آیت کې فرمایي ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. زلیخا وایي بېشکه ما د ده د جلبولو هڅه کړې وه خو دی وژغورل شو. یعنی ما کوشش کوه چې حضرت یوسف علیه السلام فحشا طرف ته راوبلم خو حضرت یوسف علیه السلام وژغورل شو. د فاستعصم کلمه یعنی ځان یې وژغوره. دا کلمه د تل لپاره په یاد وساتئ او د دې په اغیزې باندې خپل زړه ته پام وکړئ. آیا تاسو ته داسې څه در پیښ شوي چې یوه ورځ دغه کلمه خپل ځان سره ووایئ، سر له همدا اوسه دا خپل شعار وګرځوئ او کله چې په خپل ځان کې د دغه شان موقعیتونو په وړاندې د بېځواکي احساس کوئ، دغه شعار په خپل زړه کې په اهتزاز او په حرکت سره راولئ، نو ځان به د ګناه نه وژغورئ. حضرت یوسف علیه السلام فحشا طرف ته بلي، منکراتو طرف ته بلي، خو هغه وایي معاذ الله انه ربي احسن مثواي. همدارنګه زلیخا وایي ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ما د ده د جلبولو هڅه کړې وه خدای وژغورل شه، یعنې ځان یې وژغوره، د الله نه یېرېده. زما درنو ځوانانو او ورونو، د ګناه له ارتکاب څخه ځانونه وژغورئ. صبر وکړئ تر څو چې تاسو په حلاله نکاح باندې یوه ښځه په خپل نکاح کې راولئ. قسم په الله چې حضرت یوسف علیه السلام ستاسو لپاره هیڅ کومه بهانه او عذر نه دی پریښی. فکر وکړئ کله چې خپل ځان ته وایئ چې ای پروردګاره زموږ وخت خورا ستونزمن وخت دی، اوس خپل ځان ته ووایئ چې آیا د حضرت یوسف علیه السلام د وخت شرایط ساده او آسانه ول؟ ای هغو کسانو چې نشئ کولی له فاسدو خلکو د ملګرتیا لاس واخلئ. ای هغو کسانو چې نشئ کولی له ښځو سره له ټلیفوني اړیکو لاس واخلئ، حضرت یوسف علیه السلام در یاد کړئ او هغه تیار او چمتو شوي شرایط در یاد کړئ چې یوسف علیه السلام پکې د مصر د واکمن د میرمنې وړاندیز رد کړ. قسم په الله څوک چې همدا اوس هوډ وکړي او د ګناهونو پر نه کولو صبر وکړي او له الله رب العزت څخه مرسته وغواړي، ارومرو به الله رب العزت هغه بریالی کوي او د قیامت په ورځ دې د داسې خلکو جنت مبارک شي. لکه څنګه چې تاسو واورېدل د حضرت یوسف علیه السلام قصه د ګناهونو په وړاندې د صبر تر ټولو ستره بیلګه ده. هغه کسان چې په سګرټو او په چرسو باندې اخته دي هغو ته وایم حقیقي داستان دی چې یو کس و 40 کاله یې سګرټ څکول، خو دغه کس وروسته له هغه نه چې د دعا درس یې واورېده نو هوډ یې وکړه چې له دخانیاتو او د سګرټو او د چرسو لاس اخلم او د خدای په درشل کې دعا کوم تر څو پورې الله رب العزت ما ته د چرسو او د سګرټو نه نجات راکړي. هغه هم دا کار وکړه، د الله په درشل کې ودرېدل، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړه. الله رب العزت د هغه ملاتړ و، الله د سګرټو او د چرسو نه وژغوره. آیا ته کولی شې چې د ګناه په وړاندې صبر وکړي لکه دغه کس چې 40 کاله په دخانیاتو باندې اخته و؟ دعا یې واورېده، د الله په درشل کې لاسونه پورته کړل، دعا یې وغوښتله الله وژغوره. ته ولې نشې کولی که ته په یقیني توګه الله ته متوجه شي او د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بښنه وغواړي او دا ووایي چې یا الله ما د ګناهونو نه وژغوره، الله رب العزت به دې ضرور ژغوري. خو دا کار موږ کله کړه؟ همدارنګه خویندو ته وایم د ښځو ډېرې ګناه وي د نورو له ژوند څخه په تقلید او د نورو ژوند ته په کتنې سره پیلیږي.
هغوی دا خوښوي چې د فلانۍ او فلانۍ ښځې په څیر ځان جوړ کړي او صبر نه کوي او نورو له ژوند او له دنیا څخه د هغوی ناسم تصور له تقلید څخه ځان نه ژغوري بلکې هماغو ته ګوري او په هر قیمت چې وي خاوند اړ کوي چې د هغې لپاره ورته امکانات برابر کړي کله چې یو واده ته لاړ د یوې ښځې په ځان یو رنګ جامې ولیدلې یا د یوې ښځې په غاړه کې امیل ولید یا د هغې په پښو کې مختلف ډول څپلۍ او بوټونه ولیدل نو چې کله کور ته راشي په خپل خاوند باندې رڼا ورځ توره شپه کړي چې د هر ځای کېږي دا څیزونه به ته ماته هم پیدا کوې نه ګرانې خورې دا باطل تقلید مه کوه الله څه وایي ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا لنفتنهم فیه الله وایي او ته د دغو منکرانو ډلو ته سترګې مه اړوه چې موږ دوی ته په رنګارنګ ډولونو سره د ژوند ښکلاوې ورکړي دي دا د دې لپاره چې دوی وازمایو چې دوی آخر څه کوي څه چې ستا خاوند لري په هغې باندې صبر وکړه یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې ستا خاوند تا ته او ستا بچیانو ته راوړي په دې باندې صبر وکړه نورو ښځو سره او ناروا خلکو سره سیالۍ پرېږده چې کور دې د نیکمرغیو ډک شي او که خدای مه کړه داسې ناروا سیالۍ دې شروع کړي بیا به ستا ژوند هم په بدمرغیو کې تېرېږي د خاوند هم حتی د ستاسو اثرات به ستاسو اولادونو ته رسیږي نه صبر وکړه خو داسې مسلمانې خویندې هم شته چې پر هغه څه چې الله ورته بښلي پر هغې باندې قناعت کوي زه فکر کوم چې زموږ اوریدونکي به هم انشاء الله د دغسو ښځو نه وي له ګناهونو څخه د ځان ژغورنې او صبر لپاره مې د حضرت یوسف علیه السلام پر داستان اکتفا کړې ده او تمه کوم چې د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو زړونو ته به رسېدلي وي تاسو او الله مو د حضرت یوسف علیه السلام داستان تل په یاد ساتئ او د حضرت یوسف علیه السلام داستان تل تلاوت کوئ ان تر دغه آیته پورې چې حضرت یوسف علیه السلام ته وایي که ته زما غوښتنه ونه منې تا به په بندیخانه کې واچوم یوسف څه وایي رب السجن احب الی مما یدعونني الیه ای زما پروردګاره د دې په نسبت بندي کېدل ما ته ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک یې له مانه غواړي زه دا کار نه کوم ما دې په بندیخانه کې واچوي ما ته ووایئ درنو اوریدونکو کله چې دغه آیت لولئ څه احساس لرئ آیا تاسو دغه آیتونه لولئ بیا هم غواړئ چې ګناه وکړئ او که د ګناه د کلمې له اورېدلو نه هم زړه تورن یئ د حضرت یوسف علیه السلام کیسه تاسو ته ځواک درکوي چې د شیطان له زندان څخه خپل نفس آزاد کړئ یعنې د یوسف صورت په لوستلو سره هر غم ځپلی غمګین او شهواني انسان کولی شي خپل شهوت مهار کړي او له ځانه لرې کړي ژر کوئ په همدې نیت سره د حضرت یوسف علیه السلام صورت ولولئ او په همداسې مفاهیمو سره ژوند وکړئ او له صابرانو څخه اوسئ الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د ګناه په وړاندې صبر وکړو لکه څنګه چې الله رب العزت حضرت یوسف علیه السلام د ګناه او د فحشا نه وژغوره چې موږ او تاسو هم وژغوري په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ غواړو نصرتنا هر چاره کې له طرفه تا ته په سجدو یو ساس کی ویرا بیل شي ستا د رحم له اسمان څخه ساس کی ویرا بیل شي ستا د رحم له اسمان څخه خوله کې د ماهي بیا ملغلره شي سفاره به غواړو نصرتنا هر چاره کې له طرفه تا ته په سجدو تا ته په سجدو ته لایق د ثنا ربه
سمرا لوی قدرت دی سبحانك سبحانك سمرا لوی قدرت دی سبحانك سبحانك وردی کړه خلیل تا وردی کړه خلیل تا پسکر واټو کې پناربا غواړو نصرتنا هر چارا کله تربا تا تا پسجدو یو تا تا پسجدو یو تلا یقین د سنا ربا غواړو نصرتنا هر چارا کله